بسم الله الرحمن الرحيم. نفي تأكيد بلد در فعل مستقبل معروف لن يرمي لن يرمي لن يرمو تا آخر دباب رما يرمي د صرف کبیر گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر کېدل. په تیر سبق کې د فعل ماضی معلوم او مجهول دارنګې د فعل مضارع معلوم او مجهول گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر شول. اوس د دې ځینې علامه صاحب د نفي تاکید بلن گردانونه او د صيغو تعلیلات ذکر کوي. نو فرمایي نفي تاکید بلن در فعل مستقبل معروف. صد علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان لام تاکید بانون ثقیله پورې او خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د رما يرمي د باب څخه به د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دې د صيغو تعلیلات به ذکر کی. دریم نمبر خبره د دې رما يرمي د باب څخه به د نفي تاکید بلن فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې گردان د صيغو تعلیلات به ذکر کی. پنځم نمبر خبره د رما يرمي د باب څخه به درته د نفي جهت بلن فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کی. شپږم نمبر خبره د دې گردان د صيغو تعلیلات د دې نفي جهت بلن فعل مستقبل معلوم د صيغو تعلیلات به ذکر کی. اوم نمبر خبره د رما يرمي څخه به درته د نفي جهت بلن فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کی او د هغې د تعلیلاتو طرف ته به اشاره وکړي. نو دا و خبرې په نن سبق کې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه ده؟ اول نمبر خبره به دا ذکر شي چې د دې رما يرمي د باب څخه به درته د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم گردان علامه صاحب ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. نفي تاکید بلن فعل مستقبل معروف گردان د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم لن يرمي لن يرمي لن يرمو لن ترمي لن ترمي لن يرمين لن ترمي لن ترمي لن ترمو لن ترمي لن ترمي لن ترمين لن أرمي لن نرمي. جزء عملی که لن میکند تغییر درسی یا حادث نشده. دوهم نمبر خبره څه وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د دې نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم د صيغو تعلیلات به ذکر کی. دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. جزء عملی که لن میکند تغییر درسی یا حادث نشده. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. فرمایي د لن ناسبه د وجې نه چې په فعل مضارع کې کم تغییرات راځي هماغه تغییرات دلته هم راغلي دي په لن يرميه کې. د هغې نه علاوه کم نوي تغییرات او نوي تعلیلات دلته نه دي شوي. پوه شوې؟ سو یا علامه صاحب د لن ناسبه د وجې نه چې په فعل مضارع معلوم کې کم تغییرات او تبدیلات راځي هماغه تغییرونه او هماغه تبدیلونه دلته د رما يرمي په فعل مضارع کې هم راغلي دي. د دې تغییراتو نه علاوه کم بل نوی تغییر او تبدیل او تعلیل وایي نه دی شوی. لن د وجې نه د فعل مضارع پنځه صيغو آخر کې نصب راځي چې هغې ته د مفرد لفظي صيغې وایي. د اوو صيغو د آخر له نون اعرابي غورځېږي او دو صيغو کې څه عمل نه کوي. همدغه تغییرات شوي دي، نه علاوه نور تغییرات او تبدیلات او تعلیلات نه دي شوي. نو دا علامه صاحب ذکر کوي جزء عملی کې علاوه د هغه عمل نه که لن میکند چې لنې کوي تغییر درس یا حادث نشده بل کم تغییر دلته په صيغو کې اون نشو. جزء عملی کې علاوه د هغه عمل نه چې لن میکند چې لنې کوي همغه عمل دلته کړی پنځه صيغو ته نسب ورکړی د مفرد لفظي او صيغو د آخر نه نون اعرابي غورځولی. تغییر
درسیه حادث نشو دا بل کم نوی تغییر دلته په صیغو کې اون نشو تغییره بل کم نوی تغییر درسیه حادث نشو دا په صیغو کې اون شو د دې رما یرمی د فعل مضارع معلوم په صیغو کې مجهول لن یرمایا دریم نمبر خبره څه وه دریم نمبر خبره دا ذکر کېدله چې د نفي تاکید بلن فعل مستقبل مجهول ګردان به درته ذکر کړي نو دا دریم نمبر خبره چې د ګردان ذکر کول دي علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره مجهول لن یرما لن یرمیا لن یرمو لن ترما لن ترمیا لن یرمینا لن ترما لن ترمیا لن ترمو لن ترمي لن ترميا لن ترمين لن أرما لن نرما دا گردان شو تا آخر جزئین کی در یرما و ترما و رما و نرما عمل لن بسبب الف ظاهر نشدا و در هیچ صیغه تغییر جدید به ظهور نرسیدا څلورم نمبر خبره څه وه څلورم نمبر خبره دا وه چې د دې نفی تاکید بلن فعل مستقبل مجهول د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي جزئین کې د یرما و ترما و رما علامه صاحب فرمای دلن ناسبه عمل د فعل مضارع مجهول په پنځه صيغو کې چې هغه د مفرد لفظي صيغه ویل کیږي په هغو کې نه دی ښکاره شوی او نه ښکاره کیږي د مفرد لفظي چې کومې پنځه صيغو دي دغو په هغو کې دلن ناسبه عمل چې فتحه ده نسب دی هغه نه ښکاره کیږي ولې وایي ځکه چې د دې پنځه صيغو په آخر کې الف راغلی دی او الف چې دی هغه قابل د حرکت نه دی قابل د څه دی حرکت نه دی چې حرکت نه دی نو دا د مفردي لفظي چې کومې پنځه صیغې دي په هغو کې دلن ناسبه عمل چې نسب دی هغه نه ښکاره کېږي نه راځي او د دې نه علاوه چې کومې نورې صیغو دي په هغو کې څه کوم نوی تغییر او تبدیل نه دی شوی پوه شو ګورئ جزئین کې علاوه د دې نه کې در یرما و ترما چې په یرما و ترما و ترما و ارما و نرما او په ارما او نرما کې عمل دلن ناسبه به سبب الف ظاهر نشو دا د الف د وجې نه دی ښکاره شوی در هیڅ صیغه بلې په هیڅ صیغه تغییر بلې په هیڅ یوې صیغې کې تغییر جدید نوی تغییر به ظهور نه رسیده نه دی ښکاره شوی نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف پنځم نمبر خبره څه وه پنځم نمبر خبره دا وه چې د باب رما یرمي څخه به درته د نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم ګردان ذکر کړي نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم لم يرمي لم يرميا لم يرمو لم ترمي لم ترميا لم يرمينا لم ترمو لم ترمي لم ترمينا لم أرمي لم نرمي در مواقع جزم یا ساقط شده و در دیگر سیاق عمل لم بطور صحیح ظهور بزیرفته شپږم نمبر خبره په نن سبق کې څه وه شپږم نمبر خبره په نن سبق کې دا ده چې د دې نفي جحد بلن فعل مضارع معلوم د صيغو تعلیلات به ذکر کړي نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي در مواقع جزم یا ساقط شده و علامه صاحب فرمایي چې د لم جازمه د راتللو د وجې نه په فعل مضارع معلوم باندې د دې د راتللو د وجې نه د فعل مضارع معلوم د پنځه صیغو د آخر نه چې هغې ته د مفرد لفظي صیغې ویلی کېږي د هغې پنځه صیغو د آخر نه یا حذف شوې ده یا څه ده حذف شوې ده او دارنګې د اوو صیغو د آخر نه چې دی نون اعرابي حذف شوی دی د لم د راتللو د وجې نه د فعل مضارع معلوم د پنځه صیغو د آخر نه چې هغې ته صیغې د مفرد لفظي ویلی کېږي د یرمي ترمي ترمي ارمي نرمي د دې پنځه صیغو د آخر څه حذف شوې ده
یا حذف شوې ده د جزم د وجې نه، او د و صیغو د آخر نه نون اعرابي حذف شوی دی او په دو صیغو کې څه عمل نه دی کړی. نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. در مواقع جزم په ځایونو د جزم کې یا ساقط شده یا حذف شوی و در دیگر سیاق او په باقی نورو صیغو کې عمل لم د لم عمل بطور صحیح ظهور وزیرفته په صحیح طریقې باندې ظاهرېدل قبول کړي دي. څه مطلب؟ یعنی د لم جازمه عمل چې څنګه د صحیح صیغې هغه قبله‌ای په هماغه طریقې باندې دلته هم د باقي صیغو چې دی د لم عمل هغه قبول کړی دی. هغه څه شی دی چې د و صیغو د آخر نه څه غورځېږي؟ نون اعرابي په دې ورسېږي. څنګه چې د لم عمل د صحیح صیغې قبله‌ای په هماغه طریقې باندې دلته هم د دې مضارع باقي صیغو عمل د لم چې دی قبول کړی دی. یعنی څنګه چې هلته د صحیح په صیغو کې لم عمل کوي همغه شانتي دلته هم کړی دی. مجهول لم یرمه لم یرمه یا اووم نمبر اخرنۍ خبره په نن سبق کې څه ذکر کېدل هغه دا و چې د دې باب رما یرمی څخه به درته د نفي جحد بلم فعل مضارع مجهول گردان او د صیغو د تعلیلات طرف ته اشاره ذکر کړي. نو دا اووم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. مجهول لم یرمه لم یرمه یا لم یرمه لم ترمه لم ترمه یا لم یرمینا لم ترمه لم ترمه یا لم ترمه لم ترمی لم ترمیا لم ترمینا لم ارما لم نرما. علامه صاحب فرمای د دې د مجهول د صیغو حال بعینه پشان د نفي جحد بلم فعل مضارع معلوم دی. وی مجهول لم یرمه لم یرمه تا آخر تر آخره پورې حال آن حال د مجهول مثل معروف اس پشان د نفی جحد بلم فعل مضارع معلوم دی. څه رقم دی درته ومویل هلته چې دی یا حذف شوي وه په ځایونو د جزم کې چې کوم د مفرد لفظي پنځه صیغې دي. دلته د هماغه پنځه صیغو چې د مفرد لفظي صیغې دي د آخر نه الف حذف کېږي او هلته چې دی د و صیغو د آخر نه نون اعرابي حذف شوی او دلته هم د و صیغو د آخر نه څه حذف کېږي؟ نون اعرابي. نو دا نننی سبق چې مشتمل و په اوه خبرو باندې اول نمبر خبره دا درته ذکر کړله چې د باب رما یرمي څخه درته د نفي تاکید بلن فعل مستقبل معلوم گردان ذکر کړ. دوهم نمبر خبره د دې صیغو تعلیلات. دریم نمبر خبره د رما یرمي د باب څخه درته د نفي تاکید بلن فعل مستقبل مجهول گردان ذکر کړ. څلورم نمبر خبره د دې صیغو تعلیلات. پنځم نمبر خبره د رما یرمي باب څخه د نفي جحد بلن فعل مضارع معلوم گردان ذکر کړ. شپږم نمبر خبره د دې صیغو تعلیلات درته ذکر کړل. اووم نمبر خبره د دې باب رما یرمي څخه درته د نفي جحد بلن فعل مضارع مجهول گردانه د صیغو د تعلیلات طرف ته اشاره وکړله.